السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نوم اسمت خان دی او که تاسو په لومړي ځل دا چینل ته راغلي یاست نو د سبسکرایب بټن کلیک او د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر هر چا دمخه تاسو ته ورسیږي او زموږ د چینل یوه برخه شئ. او که تاسو فعالیت کوئ، ویډیو ته لایک ورکوئ او همدارنګه ویډیو شریکوئ، ښه کمنټونه کوئ، نو شاید تاسو خپله جایزه زموږ د چینل څخه ترلاسه کړئ. انشاءالله موږ به خپلې سیالۍ په لاره واچوو. زموږ په چینل کې به انشاءالله سیالي شروع سي د جایزو د پوښتنو جوابولو په مقابل کې به تاسو جایزې ترلاسه کوئ انشاءالله. نو دا به زموږ د چینل یوه نوې برخه وي. نن ورځ د دې په اړه خبرې کوو چې څنګه مطالعه وکړو. 5 لارې درښیم چې په هغه سره تاسو کولی سئ په هر امتحان کې ښې نمرې ترلاسه کړئ، حتی 90 یا هم کیدای شي 100%. او تر ټولو بهترینه لاره یې 5مه لاره ده. نو په هغه باندې د پوهېدلو لپاره ویډیو پوره وګورئ او د ویډیو تر اخره سره پاتې سئ. نو راځو په ویډیو شروع کوو. دا 5 قدمونه ډېر مهم قدمونه دي، نو ویډیو تر اخره وګورئ. یو ارامه فضا ځان ته انتخاب کړئ، لکه ستاسو خپله کوټه یا یو پارک. په پارک کې هم خو که تاسو داسې ځایو ته لاسرسی نه لرئ نو تاسو کولی سئ په خپل کور کې ځان ته یو کونج انتخاب کړئ. په هغه کونج کې ځان ته خپل د مطالعې ځای جوړ کړئ. یوازې د مطالعې اړوند شیان کښېږدئ، قلمونه، کتاب، کوم کتاب چې مطالعه کوئ هغه ټول شیان ځان دپاره کښېږدئ. هغه د کارخانګي کتابچه او داسې نور شیان په هغه کونج کې درسره کښېږدئ او په هغه ځای کې مطالعه شروع. دوهم، له موبایل څخه مو ځان لرې کړئ. که ستاسو د مطالعې په ځای کې یا هم ستاسو شاوخوا ته ستاسو موبایل وي نو زه تاسو ته وایم چې تاسو مطالعه نه بلکې د مطالعې بېعزتي کوئ. نو خپل موبایل له ځان څخه لرې کړئ ځکه ستاسو موبایل ستاسو دښمن دی. نو د مطالعې په وخت کې مو خپل موبایل په یو بل ځای کې استعمال کړئ. اول موبایل په یو بل ځای کې استعمال کړئ او بیا چې کله مطالعه شروع کول نو هغه موبایل په هغه ځای کې پرېږدئ او بیا راځئ خپل مطالعه شروع کړئ. مثلا د هغه کسان چې کښېني ډوډۍ خوري د هغه په هغه ځای کې خپل موبایل استعمال کړئ او کله چې مطالعه شروع کوئ نو راځئ خپل وطاق ته او مطالعه شروع کړئ. موبایل هم په هغه ځای کې پرېږدئ چارج ته او یا هم په هغلته په یو میز یو شي باندې کښېږدئ او خپله راسئ مطالعه شروع کړئ. دریم، هر ورځ هغه مضمون مطالعه کړئ چې ستاسو پکې کمزور یاست. هغه ځینې شاګردان دي چې هره ورځ مضمونونه مطالعه کوي، نوي مثلا کیمیا، دغه مثلا تاریخ دی، پښتو دا مضمونونه خو اسانه دي، موږ زده کولی سو. خو تاسو باید هغه مضمون مطالعه کړئ چې په هغه کې تاسو کمزور یاست. کمزوری مضمون مطالعه کړئ چې تاسو په هغه کې ډېر کمزور یاست. مثلا کیمیا کې تاسو کمزور یاست، مثلا په ریاضي کې یا زه په ریاضي کمزوره یم، نو زه باید د ورځې هغه مضمون مطالعه کړم. کله چې مې د هغه کمزوري ختمه کړله نو بیا زما اعتماد په نفس زیاتېږي او زه کولی سم نور مضمونونه هم ښه په فکر سره مطالعه کړم. ډېر به اسانه راته لاره به راته خلاص وي او د ټولو غټ خنډ چې هغه دی هغه ستاسو هغه سخت مضمون دی چې تاسو مخه نیولې ده او تاسو یې په بیره کې اچولی یاست چې زه ناکامه نسم، داسې نسم. نو کوم مضمون چې تاسو ډېر بیروي هغه مضمون تر ټولو د مخه مطالعه کوئ او هغه مضمون ته تر ټولو زیات وخت ورکوئ چې تاسو پکې کمزور یاست. مثلا زه په ریاضي کمزور یم نو زه باید ریاضي ته د ورځې 3 ساعته ورکړم. په کیمیا کې کمزور یم د ریاضي سره باید 2 ساعته نور کیمیا ته ورکړم. مثلا 3 ساعته ریاضي او 2 ساعته کیمیا باید زه مطالعه کړم. نو دا د مطالعې وخت و. څلورم قدم، دماغ مو له منفي فکره پاک کړئ. که تاسو د دې فکر سره مطالعه شروع کړئ چې یاره دا مضمون خو مې نه زده کېږي، یا ریاضي خو ډېره سخته ده، یا زه یې نسم کولی، په دا خبرو به ستاسو دماغ بالکل ودرېږي او بالکل به تمرکز نه شي کولی ځکه تاسو خپل دماغ په خپله ودرول. کله چې مطالعه شروع کوئ ووایه زده کېږي مې، په هغه صورت کې چې زه یو وار مطالعه شروع کړم، یو وار یې په مفهوم ځان پوه کړم. مثلا لیمیټ څه شي دی، انټګرال څه دی، د دې په مفهوم باید اول د وار ځان پوه کړم، بیا مې په نوره مختص ټیپونو باندې سر خلاصېږي. نو اول په مفهوم باندې سر خلاص کړئ، اول د دې فکر سره کښېنئ چې زده کېږي مې، ولې مې نه زده کېږي، دا نور ولې زده سوی دي، دغه کامیابه خلکو اول نمره یې ولې زده کوي، هغه خلک چې په ریاضي کې زده کړي دي هغو څنګه زده کړي دي. نو تاسو هم په هغه فکر سره کښېنئ نو انشاءالله ستاسو ریاضي به زده سي، کیمیا به مو زده سي. هر مضمون چې تاسو ضعیفه یاست د هغه په اړه مثبت فکر وکړئ. داسې مه وایئ چې نه مې زده کېږي، بیا مو هېڅکله نه زده کېږي. او که چېرې مو وویل چې زده کوم یې خو کرا لږ زده کوم، اخر به د لږ څخه ډېر شی جوړ سي. مثلا چکه دریاب میشه په فارسي کې. 5م قدم او تر ټولو مهم قدم، د استاد په څېر مطالعه وکړئ. څنګه؟ زه درته وایم ډېری ځوانان دا غلطي کوي چې دوی فقط کتاب له مخکې لولي او په یادوي. دا ډول مطالعه غلطه مطالعه ده. تاسو باید د استاد په څېر مطالعه وکړئ. د هغه لپاره باید تاسو لومړی کتاب له مخکې ووایاست او بیا یې مهم نکات ولیکئ او بیا یې د استاد په څېر تشریح کړئ. مثلا استاد چې کله شاګرد ته درس وایي هغه لومړی ځل شی په مفهوم ځان پوه کوي، بیا یې لیکي، بیا
خلاصه را باسي بیا سبا شاګرد ته شکی تاسو په هغه طریقه سره مطالعه وکړئ زه ګارانټي درکوم چې تاسو به تر ټولو ډېرې نمرې وړئ په خپل امتحان کې او تاسو به د خپل سیم د سږ کال اول نمره یاست او یا هم پوهنتون کې د دې سیمسټر اول نمره یاست دا د پوهنتون شاګردانو او د مکتب شاګردانو لپاره تر ټولو مهم قدمونه دي چې باید استعمال سي او یوازې ما د مکتب شاګردانو لپاره ویلي وه خو دا د پوهنتون شاګردان هم استعمالولی شي مثلا پوهنتون شاګردان چې په کوم مضمون کې کمزوري دي هغه مضمون انتخابولی سي او هغه په ورځ کې مطالعه کولی سي نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو که چیرې مو خوښه سوې وي نو شیر یې کړئ دا اوس شیر کړئ خراب ویډیوګانې خو انسانان ډېر ژر شریک کوي خو سم ویډیوګانې باید هغه لا ډېرې شریکې سي نو دا ویډیو مو له خپلو ملګرو سره شریک کړئ همدا اوس دغه د شیر بټن کلیک کړئ او وټساپو ته یې ورواستوئ چې دا ویډیو ډېر خلک وګوري او دا ویډیو به ستاسو مطالعې میتود ته تغیر ورکړي نو دا ویډیو حتما در سره شریک